السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ډېر داسې دود او دستور دی چې هیڅ د پښتنو پورې مربوط نه دي، خو په دوی باندې تړلی شوي دي. او اوس خو ځینې پښتانه د دې داسې عادت شوي دي چې بیخي خپل دود او دستور یې ګڼي، چې په هغې کې بیلګې به یې درته زه ووایم، لکه خویندې لورانې خرڅول، خپل رور وژل. دغه ترخه حقیقتونه دي چې موږ او تاسې هره ورځ د دې سره لاس و ګریوان وګوري. او تره زوی باندې ډزې کول، تره زوی وژل، د کلي په څنګ کې اول برج جوړول چې په تره زوی به سبا ډز کوم، په ګاونډي به ډز کوم، او نه راغه دی چې کوم برج د ټولو نه زیات جګ وي. دا د پښتنو کارونه نه وو، دا په پښتنو باندې تپل شوي دي، او دا د کفارو کارونه وو چې په موږ او تاسې باندې کړي دي. اوس به ډېر داسې وایي چې زموږ خو زاړه پښتانه نیکه او غور نیکه عزیزانو تقریبا 200 څه د پاسه کلونه وشو چې موږ د دوی خلکو سره لاس و ګریوان وو، او چې کله دوی ولیدل چې دا نه کېږي، دوی د مخکې نه ډېر هوښیار وو، موږ د مخکې نه ډېر کما کړو. نو دوی بیا هیڅ وخت لکه ډیورن ازغنتارې زموږ په سینه باندې تیر کا، او د هغې نه وروسته په موږ کې داسې خلک وروزل، خپل بالکي وروزل، که څه هم هغه افغانانو پښتانه خو دوی وروزل، داسې مولایان یې وروزل. زه یو خبره ډېر ملګري کې چې ته د مولایانو، زه د مولایانو سخت ملګری یم او ډېر ملاتړی یم او ډېر طرفدار یم او ډېر زیات ملګري او دوستان لرم. او زه په دې عقیده یم که عالم نه یي، علما نه یي، نو موږ او تاسې به امکان لري چې نه یو. خو په موږ کې داسې وروزل چې موږ او تاسې ګورو، بیلګې تاسو ته معلومې دي. پښتانه داسې نه وو، خو داسې شو. نن دا ټول د غلامۍ، د بېننګۍ، د شرم، دا ټول کارونه د پښتنو خلاف دي. پښتانه په نړۍ کې ایمانداره، ننګیالي، غښتلي او په خبره پوه خلک دي. زه په خپله ډېرې بیلګې ګورم چې زموږ او ستاسې ماشومان چې په نورې نړۍ کې په مکتبونو کې ګورم چې اول نمبر راځي په هر شي کې، په هر مضمون کې. نو د دې نه زه معلومیږم چې پوهیږم چې موږ او تاسې د نړۍ د ټولو نه ښه خلک وو، خو داسې کارونه را باندې وشو چې دښمن په خپلو حربو کې، دښمن په خپلو مهارتونو کې بریالی شو او موږ او تاسې ناکام شو. نن په موږ او تاسې کې داسې خلک روزلي چې ډېر په سپین سترګۍ سره مخامخ راځي او موږ او تاسو ته بد رد وایي. هغه په دې باندې خجالت نه وباسي چې نه پکې ننګ شته، نه پکې غیرت شته، نه پکې پښتو شته، خو هغه په دې باندې ما شرموي او ما ته تانې راکوي چې ته ولې کام پرست یې. زه کام پرست نه یم، زه کامپال یم. څوک چې کامپال نه وي، څوک چې د خپلې کورنۍ غم خپل غم نه شمېري، او څوک چې په خپلې کورنۍ باندې ننګ نه کوي، په خپل ګاونډي باندې ننګ نه کوي، په تره زوی باندې ننګ نه کوي، په کام باندې ننګ نه کوي، په کور باندې ننګ نه کوي، په خپلې خاورې، په خپل وطن باندې ننګ نه کوي، په هغه کې ایمان نشته. د خپل علماو نه پوښتنه وکړئ. عزیزانو، نن په نړۍ کې موږ بد خلک یادېږو. دا د چا د لاسه؟ دا د دې خلکو د لاسه. دا په موږ کې چې بد دي. نو راځئ چې موږ او تاسې د پښتو تاریخ ولولو او بیا ځانونه په دې باندې پوه کړو چې پښتانه څوک دي او دا ټوکې چاره باندې وکړي، او دا په موږ کې دا روزل شوي دا د دښمنانو غلامان چې د هغوی دپاره دوی کار کوي، دا باید وپېژنو. د ټولو نه ضروري او اړینه خبره دا ده چې خپل دښمنان وپېژنو. دښمن هیڅ وخت د څو سوه یا د څو لسیزو د کالو نه مخکې موږ ته په مخامخ نه راځي، لیکن موږ ته خلک روزي، زموږ بچیان روزي، زموږ مولایان روزي، زموږ ملکان روزي، زموږ سپینګیري روزي، زموږ ځوانان روزي، زموږ هغه طبقې چې هغه ناپوهه دي روزي او موږ ور باندې وژني. دا باید وپېژنو. دې دپاره د علم ضرورت دی، دې دپاره د زده کړو ضرورت دی، تر څو پورې چې موږ او تاسې دیني او دنیوي علمونه
علم لاس ته رانوړو موږ او تاسو به همداسې وژل کېږو. الله مو ښاد و آباد لره سره یو شی. السلام علیکم ورحمت